په اسکارو او په معصوره دعاګانو کې بله دا دعا د دواړو جهانو د سالار د سردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک سره نقل ورونو دا یو ډیره ضروري او ډیره بهترینه دعا ده. ګران ورونو د ځانه څه څټلې مه جوړوئ، د ځانه څه انګېرلې مه جوړوئ چې د خلکو بیا بد او نفرت درنه کېږي. دا د دې دعا د که چیرې ته پوه سوې یا په زړه کې دا خدشه درته وګرځېدله چې زما څه د یو چا ته د نظر د روی تکلیفونه ونه رسېږي، یعنې زه نظر نه کوم، نظر حق دی. خپل مور و پلاره څه اولاد نظر کېږي، کله چې تا ته د یو چا یو نعمت ښه خوند درکړي نو په دې ټیم کې دا نظر لګېږي چې ته هغه شی پر هغه بالا وبولې چې په د دې خو اسمان ته وخاتې او زه پر مځکه ټوپرېږم په دا نو څنګه څونه یعنې مثال څنګه پیدا کړی دی او څنګه خدای پاک ورکوي او څه رقم او څه رقم. بس دلته دا ستا نظر دا ستا صرف کتل هغه د مار په څېر وګرځېږي، د لړم په څېر وګرځېږي. کشپ نظر باندې هګۍ شارپي. نظر انسان تر ګوره رسي، وژني او وش او حیوان پسه دا تر کټوي رسي، یعنې هغه هم وژني. نظر دا شی دی. بعضې کسانو په خپل ځان باندې سر هم خلاصي دا پلانی شی مې نظر کوي، خو په خوله کې دا چې نه وي هلته بیا نظر کار کوي، هلته بیا نظر راځي چې په خوله کې ماشاءالله نه وي، الحمدلله نه وي، د برکت دعا نه وي. دا خلکو چې د کورو پر مخ ماشاءالله لیکلي دا د دې په خاطر چې یو څټلی رانسي ومې نه څټي. نو زما ګرانو عزتمند ورونو کله چې م ستا د یو ورور، ستا د یو دوست، ستا د یو ملګري د کور نه راواخله تر حیوانو تر اولاده پورې تا هر څه یو نعمت یې تا ته ښه خوند درکوي، موټر یې مثال هر څه. نو د دې لپاره بس د دعا ورته وکړه. دغه دعا نن را نقل ده، ډېره بهترینه دعا ده. اللهم بارک فیه ولا یضره. که دې دا نسو ویلی په پښتو یې ووایه الله ته خو د ده په دغه نعمت کې نور هم برکت ورواچوې، یا الله په دې اولاد کې خدای نو په عزتمن یې کړي، خدای ورته صالح او نیک عمل یې کړي، یا الله په دې کور کې نور برکت ورواچوي، خدای دا د رزق د روزي د اولاد نفقې پیدا کول په موټر کې نور برکت ورواچوي، په دې دکانداري کې نور برکت ورواچوي. خدای زما د نظر څه ضرر مه ورته رسوي، خدای د یو شکل د یو طرفه څه هم ضرر مه ورته رسوي. بس همدومره دې وویل، یا دې وویل ماشاء الله، یا دې وویل الحمدلله، یا دې وویل سبحان الله، یا دې وویل الله اکبر. چې هر د الله رب العزت نوم دې واخیستی، هر د الله رب العزت نوم دې یاد کړي، ستا نظر بیا هغو ته ضرر نه رسي. بس نظر کې څه خلاص شو. موږ چې نو کله د یو چا سره یو شی ووینو نو دستي په دستي ما لیدلي دي کسان بیدسي ورته سوچونه ویسي، فکرونه ویسي، دی کې داسې وکړي څه کور دې خراب سو، څه خانه دې خرابه سو. هر مسلمان چې د مځکې پر سر باندې چې زما په خپل زما خپل دا سوچ فکر دی چې زما دشمن یې لا دې خدای پاک د خپل اولاد سره آباد خوشاله ساتي، لا دې الله په نس موړو په بدن پټ ساتي، لا دې رب العزت اولاد نور باندې جوړي، لا دې خدای د بل د کرایې وځي ته نه مجبوره کوي، لا دې خدای پاک نه پوره وړي کوي، لا دې خدای خپل کاروبار ورکړي، لا دې الله عزت ورکړي. دا هغه څټلي انسانان چې پر بل هېڅ نه پیرزو هغه دا چمونه بیا کوي په هغو کې دا کار نه وي. د دې وجې د کریمانو در مابین حسدون نه وي، بغضون نه وي. پرون ما تاسو ته یوه کیسه وکړه، یوه کیسه چا راته کړې ده، دا د سترګو لیدلی حال دی. وایي ماښام زموږ کره یو سړی راغلی، هغه یې ما ته راوښو، وایي دا زموږ دوستان دي، قریبان مې دي، متعلقین مې دي. زه دا نظر پر یوه خبر را یاده شوله. وایي ما ته پسه ولاړو، ما راوړه نیولی ولو چې سړی اختر کې بیا لال کې یا به مثال خرڅ کې چم په وای کې خو دې راته ولاړ دي، ساتلې مې ساتلې دي. دی د ډېره وخته ما بعد زموږ کره راغلی. وایي دی ورته ودرېدی، باره ما ته ویلې چې دا څه نابوده حیوان دی، پسه و څه یعنې موږ څه ساتلی ولو. نو ما ته ویل چې تا څه نابوده حیوان دی، نور یې څه نه دي ویلي. بس برته د ماښام لمانځه سره روان شو، مازدیګر دی زموږ کره راغلی دي. ول د ماښام لمونځ ته چې موږ د اخوا واپس رالو، پسه په لغتو ولو، پسه را ګزار سوی دی، لغتې وي، بس چاړه مې په راواخیسته لال مې کوي. نظر دغه شی دی، والله دا د سترګو د لیدلی حال دی.
ګرانو عزتمند ورونو د دې بجای چیرته نقصان درته ونه رسیږي د چا کره ورځئ قریبان لري دوستان لري متعلقین لري نو څټئ مه ستا په دخله کې باید دعایي د برکت دعا ورته کوه د اصلاح دعا ورته کوه د خیر دعا ورته کوه د دې دعا ورته کوه چې الله ضرر اچوي وساتي الله محفوظ کړي